بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هومیوپیتک ډاکټر شبیر احمد تاسو ته مخاطب دی. د کومو نارینه او زنانه ورونو خویندو چې په مخ دانی وي، تیر سری وي او سکین یې ډېر زیات خراب وي، دا ویډیو سپیشل تاسو لپاره ده. داسې درې مشورې به زه درکوم او داسې درې دوايانې تاسو ته ښیم چې په هغې دوايانې تاسو استعمال کړئ، په هغو مشورو عمل وکړئ، انشاءالله ستاسو مخ به بالکل صفا سوتره او ښایسته شي. په لومبي نمبر چې کومه مشوره ده هغه دا ده چې تاسو خپل کوشش کوئ چې تاسو قبض نه کیږي، کانسټیپیشن تاسو نه کیږي. کانسټیپیشن یا قبض کم حالت ته وایي، هغه حالت ته وایي چې حاجت روزانه نه کیږي، په دویمه درېیمه کیږي، یا که روزانه ځي هم ماشوم ته خو ډېر زیات په تکلیف باندې حاجت کیږي. کوشش کوئ چې تاسو قبض نه کیږي، کانسټیپیشن نه کیږي. هغې لپاره کوشش کوئ چې ماښام تاسو په نهار باندې 3-4 دانې امرود خامخا خورئ. په دویم نمبر باندې کوشش کوئ چې د اوبو کمی تاسو بدن کې نه راځي. که موسم یخ هم وي خو کوشش کوئ تاسو د ورځې 8-10 ګیلاسه اوبه څښل برابروئ. په ګنټه کې 1 ګیلاس خامخا د اوبو څښئ. که تاسو ضرورت وي او که نه وي خو لازمي اوبه څښئ، ځکه چې اوبو کمی بدن کې راشي نو هغې سره هم سکین خرابېږي او دانې راښکته شي. په درېیم نمبر باندې کوشش کوئ تاسو داسې غذا استعمال کړئ چې ساده غذا وي. سبزیان هم خورئ، فروټ هم خورئ، هر قسمه خوراک کولی شي، خو کوشش کوئ چې مرچ، مسالې، مرچکي دا پکې کم وي، دا پکې نه وي بالکل. مرچکي نه بالکل تاسو پرهیز وکئ او بازاري خوراکونه او د غوړ خوراکونه نه پرهیز وکئ. نو انشاءالله دا درې مشورې چې پرې تاسو عمل وکئ، تاسو به د دوای نه بغیر کافي حد ته سکین صفا سوتره وي او دانې به نه وي انشاءالله. که فرض تاسو پرهیز هم کوئ، هغې نه باوجود تاسو په مخ میدانې دي، نو داسې دوايانې تاسو ته ښیم چې کله دا تاسو استعمال کوئ نو ډېر زر به څو ورځو کې دنه دنه بهتري محسوس کوئ. په لومبي نمبر چې کوم میډیسن دی هغه تاسو نوټ کړئ. تاسو به راواخلئ سلفر 30 په تاسو راواخلئ. دې سره دویم نمبر میډیسن به راواخلئ سلیشیا 30. دا 2 دوايانې شوې. په درېیم نمبر به بل تاسو یو دوايي راواخلئ هومیوپیتک کاربویج 30. دا 3 دوايانې شوې. سلیشیا 30، کاربویج 30 او سلفر 30. دا 3 دوايانې تاسو راواخیستلې. د هرې دوای نه 10 قطرې یو ګوټو اوبو کې اچوئ او سهار غرمه ماښام یې څښئ. سلیشیا 30، کاربویج 30 او سلفر 30. 3 هومیوپیتک دوايانې شوې. دا به تاسو څښئ، استعمالوي به سهار غرمه ماښام یو ګوټو اوبو کې 10 قطرې د دریوانو نه اچوئ او هغه څښئ. دې سره سره هومیوپیتک اکنیکیور کریم راځي کینټ کمپنۍ والا، هغه تاسو ډېر په اسانه هومیوپیتک سټور نه میلاو شي. هغه به سهار او ماښام چې کوم دی دانې وي په فیس باندې، په مخ باندې، هغه به اپلای کوئ، په هغې باندې به لګوئ. انشاءالله تاسو دا دوايانې یو میاشت استعمال کړئ، دا کریم یو میاشت استعمال کړئ او ورسره چې کوم پرهیز تاسو ته وښودو، کوم مشورې مې درکړې، په دې عمل وکړئ نو تاسو به ډېر زیاته بهتري محسوس کړئ او ستاسو مخ به انشاءالله ځانونه صفا سوتره. د مستند معلوماتو او مستند نسخو لپاره زما د یوټیوب چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. الله حافظ.